बदकिस्मत क्यों साथ छोड़ गई, दिल रोता है चुप चुप के। ودانه ته او دلته او زه پلار دې څه شو؟ بابا خو تللی ډیوټۍ له. او ولې خیر شه؟ خیر چرته دی؟ ستا بابا زما و ستا د رشتې نه زما مور ته انکار کړی. ودانه دې کې زه څه کولی شم؟ هغه زما پلار دی. زه دا هم کولی شم چې د لاس نه دې ونیسم او بودې ځم، خو ما باندې خپل عزت هم ګران دی او ستا د پلار عزت هم را باندې ګران دی. ودانه چې زمونږ عزت در باندې ګران دی، زه تا ته منت کوم ودانه، بیا دلته مه راځه. چې ولې زما بابا ډېر غوسه ناک دی او بس نسي درته ووایي. ستا بابا غوسه ناک دی؟ بابا دې پوهه کړه صحیح ده چې دا خبره سمه کړي. زه به مې بابا پرېږدم. صحیح شو. سره دا علاقه چې دا ډېر ګندګیر خلک پکې پراته دي، موږ خو بغیر نه پرې را روان یو. ایاز خانه کامران خان چې په کومه علاقه کې قدم کیږي که نه، هلته ګندګیر څه چې مرغۍ هم بیا پر نشي والي. او ته به یو کار وکړې، په 24 ګنټو کې به ما له ټول لیست تیار کړې چې څومره ګندګیر دي او څومره دلته بدماشان دي، د هغوی لیست مې سبا په ټیبل باندې پکار دی. نور زه پیشه او زما کار. اوکې سر. راځه. ټیک ده زه به خان ته ووایم ستاسو کار به وکړي. صحیح ده. ودانه ته په دا وخت او زه خان راوغوښتی. ښه صحیح ده چې خان راغوستې ته کښېنه. خانم Filozofii literare ټول سور دې خراب کړ یار. وایم خانو سور به دې اوس ټیک شي که نه؟ هغه ودان راغلی دی. داسې دی؟ هاو که نه جي؟ ودان دې ته راغی؟ هاو جي. دا خو ډېره خوشحالي خبره وکړه. وعلیکم سلام. ودانه راځه ما سره کښېنه. ودانه ډېر وخت شو چې زما سره کار کې، خو ستا په سترګو کې اوس هم لا یاره ده. یاره ځکه ده خان چې دا کارونه سم نه دي. سم ته راته ووایه ستا په ژوند کې څه سم و؟ غریبي، ذلت، بغیرتي، هغه هر څه دې هېر کړل، فولادیات دي. ما ته وګوره،
ما ته هغه وخت نو پکار خو بیا مې لاس درکړ. خان لاس دې راکړو په بدل کې دې رانه ډېر څه. ودانه دا ښار هم داسې چلیږي دلته لا سړی زوروري او لا ختم. فردوسه जी مسله پایل راواله. सही है जी. ودانه دا نوی کار دی لوی دی خطرناک دی خو ګټه پکې ډېره ده. خان هغه ټیک ده دا خو نور هم مخکې تللي. ودانه مخکې خو تاسې هم تلي خو یو قدم بل. ودانه څه سوچونه کې موږ سره دومره ټیم نشته. زلمیا زه تا مجبور منه خو د صنوبر خان نه تک دومره آسان کار نه دی. خان کو ما دا کار وکړو زه واپس نشم راتلی. ودانه اوس د صنوبر خان په پنجو کې راغلی او د دې پنجو نه چې واپس وځي ډېره ګرانه به راته پروزي. ته دلته اوسې او دا ستا ځای دی. خان خو زه نیم کار نه کوم. ودانه تا خبره ما هم غوښته رستو کېږه ما خو نن دا کار تا زما وکړو نو ته یوازې کار کوونکي نه ته بیا زما ملګرې. فردوسه जी खान دا کار څه حواله کړه. बेगम है जी. ودانه د دې ځای خپل اصول دي په هغې ځان پوه کړه. راځه زړه مې هم باندې خو د الله مې امید شته چې خدای به یې راکړي. पैसे बची جی بابا. जी ولې داسې خفه خفه یې؟ نه بابا خفه خو نه یم هسې په سر مې دړو. ګوره بچي تا ته خو پته ده که نه چې زه ستا پلار یم او ستا مور. او بابا تاسو ماله د مور مینه راکړې او د پلار ده. زه غواړم که نه بچي چې ستا رشته په یو ښایسته ځای کې وکړم په یو درنه کورنۍ کې ښه خلکو کې. خو بابا ما ویلې ته خفه کېږي نه د خپل ملګري سترګو ته وګوره. ګوره بچي هغه تېرې خبرې مه یادوه. خو بابا ډېرې تېرې شوې خبرې داسې چې هغه اوس هم نه هېرېږي. خو بچي د ودان دا سوچونه خپل ذهن نه وباسه. دا سوچونه و بچي تا تورو تیارو ته ورسوي. ټیک شو بچي اوس د ځان خیال ساته زه دفتر ته لاړم. ها بابا د ودان سوچونه به زما هله د زړه نه وځي چې زما سترګې پټې شي. السلام علیکم مول. وعلیکم السلام. موري دا والا د کور خرچه. ودانه دا دونه ډېرې پیسې؟ موري یو خو مونږ غریبانانو ته لږې پیسې هم سمې ډېرې ښکاري. بچې خوشحاله خو ډېره شوم
چې تا ډېرې پیسې وګټلې خو خفه په دې یم چې ته ماته ریشال نه وې. و زما ساده مورې نن کار ښه وشو ځکه مې پیسې ډېرې راوړې. ودانه په ژوند کې دوه لارې وي، یوه سمه او بله غلطه. په سمه لار باندې تګ ګران دی، سکون پکې وي. څوک چې په غلطو لارو تللی دي که نه نو علاوه د تندکونو نه هېڅ هم نه دي موندې. مورې ته دا خبرې پرېږدوه، زه بار څه ټیک کړم اوس. ودانه بچې دومره یاد ساته، مور خفه کېدی شي خو ځان بې خبره نشي ساتلی. مورې زه به تا په ټول عمر کې خفه نه کړم. ودانه بچې پیسې ګټل خو دې شروع کړو، خو زما د مرګ او ژوند څه پته نه لګي. زما دا ارمان دی چې ستا په غاړه کې ستا د واده څېره ووینم. مورې دا ارمان به دې پوره کړم. بچې ته کښېنه، زه په تبخي باندې دا ساګ ورچوم، دواړه به یو ځای روټې خورو. مورې په منډۍ کې هر څه وخورم، خو چې کور ته راشم او ستا د لاس دا ترخې غندلې وخورم ډېر خوند راکوي. بچیا ته چا چې مور جمدی وي که نه هغوی له بار ناسته خوند نه ورکوي تر څو یې چې د مور سترګې نه لیدلې. او بچې ستا نه علاوه زما دي څوک و؟ د مورې ته ساک پوخ کړه او زه به لږ ارام وکړم. صحیح صحیح ده زویه. یا الله ته زما په جولې کې خیر واچې. خدایا زما دا بچې دی په سر باندې د پلار لاس نشته، الله پتا مې سپارلی دی، الله ته مله وسره شي. خدایا ته د غلطو لارو نه د غلطو خلکو نه وساتې. یا الله زما په دې زوی باندې سترګې غړېږي، خدایا زما دا زوی له تودې هوا نه مو ساتې. پاکه پروردګاره ته مله وسره شي. یا الله خشته رشته بله ورکړي. یا الله خدای ته راباندې خپل فضل او رحم وکړي. څوک یې؟ سلام علیکم پروري. وعلیکم السلام. یاروره څوک یې؟ فردوس یم تروري د صنوبر خان ناظر و. ودان کور کې شته؟ یاروره ودان خو مزدورۍ له تللی دي، خو دا راته ووایه چې د صنوبر خان د ودان سره څه کار دی؟ تروري په دغه قیسو میسو زم نه پوهېږم، خو زړې ته ځي راځي د هغه سره به د کاروبار څه خبرې وي. زما زوی او د صنوبر خان سره کاروبار؟ هغه خو ماته تر نن ورځې پورې دا خبره نه ده کړې. تروري نور تپوس په د هغه نه بیا وکړې، خو چې ودان راشي بیا صنوبر خان دې وزې ته غواړي. صحیح ده وروره صحیح ده، زه به ورته ووایم. یا الله خیر راکړي. زما زوی د صنوبر خان سره ناسته پاسته کوي او دا خبره زما نه پټه ساتلې ده. نن خو چې کور ته راشي دا تپوس پتې خامخا کوم. مورې مورې ودانه رالی؟ او رالم مورې. ودانه نن به ما ته سپینه سپینه خبره کې، ما ته به په بوسو کې اوبه نه بوځې. ولې مورې څه چل شوی دی؟ څه چل شوی دی؟ صنوبر خان چې
خپل کس زما کوڅې له راولېږه. دا د صنوبر خان سره کار څه دی؟ و مورې هغه سره زما خپل د کار خبرې دي، کاروبار سره کوم مورې. ودانه نن به ما ته رښتیا رښتیا لوې چې د صنوبر خان سره ستا څه کاروبار دی؟ مورې نن چې کومه زمونږ مڼۍ تېرېږي دا د صنوبر خان برکت دی. بچې زما دا یوه خبره واوره، د دې خانانو چې رکې مطلب نه که نه نو د مړي دوا له دې نه راځي. داسې څه کاروبار دی چې تا د صنوبر سره شروع کړی دی؟ مورې یو کار به د ویلیو یو کار به د نه ویلیو. بس زما د هغه سره کار دی روان دی او بس رزق دی الله یې راکوي. بچې صنوبر ما ته سم سړی نه ښکاري، د دوجرې ته به ته نه ځې؟ و مورې اوس دې څه پخ کړي دي راواخله چې نوڼۍ روټۍ وخورو. بچې کله چې خوله دروغ وایي نو سترګې ټیټې وي، کله چې خوله رښتیا وایي نو سترګې اوچتې وي. تا په اړه کې څه دروغ دي؟ هېڅ هم نشته مورې هېڅ هم نشته دی. بس ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه چې څه نشته دی. ورشه روټۍ راواخله وږی یم چې یو څو قپه روټۍ وخورمه. بچې د دې خانانو ډغرو چې څوک هم والي دي که نه نو د سر د سوري نه هم خلاص کړي دي. زما دا نصیحت ګورې واوره، پوه شوې که نه؟ صنوبره دا پسه چاخه دې واړولم. बदकिस्मत क्यों साथ छोड़ गई, दिल रोता है चुप चुप के